السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا د عربي زده کړې آنلاین مرکز څخه راغلاست. نن زموږ د دریم کتاب دوم درس دی. درس کې به محاوره وایو او درس پیلول نه مخکې هیله کوم تاسو نه چې فیسبوک کې درسونه نور فیسبوک ګروپونو کې او نور دوستانو سره شیر کوئ، او که تاسو غواړئ زموږ ویډیوګان ترلاسه کړئ ټلګرام کې هم شته او یوټیوب نه هم ترلاسه کولی شئ. یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ، ویډیو لایک او کومنټ حتما کوئ. او درس کې چې کوم کورنۍ دنده ورکوو هیله کوم هغه یوټیوب کې کومنټ کوئ، ځکه چې هغه د مینوال چې یوټیوب کې همیشه کورنۍ دنده کومنټ کوي هغوی ته موږ اخري د دې کتاب کې یو تقدیرنامه هم ورکوو. او موږ یو خیریه بنسټ د عربي ژبې ته جوړ کړی و، نو هیله کوم چې هغه کې ګډون وکړئ او نور دوستان مینوال چې کوم کولی شي موږ سره مرسته وکړي د خیریه بنسټ کې، تر څو نور مینوال هغه مینوال چې نشي کولی عربي ژبې فیس ورکړي، نو د خیریه بنسټ په طریقه موږ کولی شو چې هغوی سره مرسته وکړو. نو خپل درس پیلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ربي زدني علما. حیوانات الیفة وحیوانات مفترسة. الیفه خو موږ ویلو کورني، مفترسة وحشي هغه چې نور حیوانات خوري او د مړکۍ او د هغې غوښې خوري. نو اوس دلته درته د هرې کلمې په دې محاوره کې معنا شوې ده. درس استمع و اقرأ. لومړی دا زوی ورته وایي قال لنا المعلم، قال اویلی لنا مونږ ته المعلم معلم یعنی خون کی مونږ ته اویلی الاسد حیوان مفترس. الاسد حیوان مفترس، زمری چې دی دا وحشي زناور دی، وحشي زناور دی یا حیوان دی. ما معنی مفترس یا ابي؟ د مفترس معنا څه ده؟ د وحشي معنا څه ده؟ مفترس. ما معنی مفترس؟ پلار ورته وایي هو الذي يصطاد الحيوانات ويأكل لحومها. هو الذي دا هغه حیوان دی یصطادو چې شکار کوي ښکار کوي الحیوانات نور حیوانات نور زناور، ويأكل زناور یعنی هغه نور حیوانات چې مړه کوي مثلا غوا نور شیان، ويأكل لحومها او د هغې غوښې خوري چې دی هغه کوم حیوانات مړه کوي هغه ټول حیوانات پکې راځي. نو مفترس هغه حیوان ته وایي یصطادو چې هغه ښکار کوي نور حیوانات، ويأكل لحومها او د هغې غوښې خوري. دریم ته راځو. وهل هناك حیوانات مفترسة اخرى؟ آیا نور وحشي زناور هم شته؟ هو نعم هو مثل النمر پړانګ، والضبع ضبع کوږ دیته ضبع وی، والذئب لیوه، وثعلب او ګیدړ، والثعلب او ګیدړ. پنځم ته راځو. دلته بیا تی پوښتنه کوي هل الفیل والزرافة یأکلان لحوم الحیوانات ایضا؟ آیا فیل او زرافه دیته زرافه او زرافه یأکلان لحوم الحیوانات ایضا د نور حیواناتو غوښې هم خوري؟ یعنی فیل او زرافه هم د نور حیواناتو غوښې خوري؟ شپږم ورته وایي لا هما یأکلان العشب. هما یأکلان العشب، نه هغوی دواړه عشب بوټي خوري، هغوی بوټي خوري. ومثلهما او د هغې په مثل حمار الوحش. حمار الوحش وحشي خر یا ځنګلي خر. والغزال او هوسۍ، والجاموس او میخه دی ټول بوټي خوري. نوم وما معنى أليف يا أبي؟ وما معنى أليف؟ د ألفي معنی څه ده ای پلاره؟ دا ورته وایي ایو تعيش مع الانسان في المنازل، ای چې هغه ژوند کوي انسانانو سره في المنازل په کورونو کې، او المزرعه یا په مزرعو کروندو کې، مثل الجمل والحمار والقطة. مثل الجمل اوخ، والحمار خر، والقطة پیشو، والکلب سپی، والحصان اسبه، والخروف او پسه. دیتا الیف یعنی کورنی حیوانات، کورنی حیوانات. نه هم ورته وایي دا ورته وایي
أنا لا أعرف هذه الحيوانات يا أبي. ذا دغه حيوانات دغه زناور ذا نپیژنم أي پلاره. أين يمكن أن أراها؟ أين يمكن أن أراها؟ چیرته امکان لري چې زه دا وګورم. تاسو ته یو چاته وایي چې دا چیرته وګورم، داسې به ورته وایي أين يمكن أن أراها، چیرته کولی شم دا وګورم. لسم دا جواب ورکوي ما رأيك أن نزور حديقة الحيوان يوم الخميس؟ ستاسو ما رأيك، ستاسو نظر دی ان نزورو چې منګه لاړ شو حديقة الحيوان ژوبڼ ته، حديقة باغوش پښتو کې ژوبڼ ورته وایي، یوم الخمیس د پنجشنبې په ورځ. ستاسو نظر دی چې موږ ژوبڼ ته د پنجشنبې په ورځ لاړ شو، یعنی د حیواناتو کتلو لپاره. به دا ورته وایي فکرة جیدة، ښه نظر دی یې پلاره. دلته نوید اقرأ والاحظ الولم او دا ملاحظه کوم او اکمل او پوره کوم. دا مثالونه زویم دا خانه خالی بیا تاسو کومنټ کړئ یوټیوب کې کومنټ کړئ. اوس دې کې اوس تاسو پوهیږئ انت شجاع الاسد، دلته چې راځي اوس دې درس کې وایو انت شجاع مثل الاسد، ته وایې شجاع تکړه لکه د زمري، ته وایې د زمري غوندې تکړه. مثل الاسد که د مثل په ځای منګه انت شجاع کالاسد، دا کل د مثل معنا ورکوي، که د مثل معنا ورکوي، نو کالاسد او مثل الاسد یو معنا ورکوي. انت شجاع کالاسد، ته وایې تکړه په مثال د زمري، یعنی زمري غوندې ته تکړه. اوس دویم انت سریع الغزال، انت سریع مثل الغزال، وایې ته سریع تیزی لکه د څه شي هوسۍ، وایې ته د هوسۍ په شان تیزی. انت سریع کالغزال، وایې ته تیزی نفس المعنی، یعنی همدغه معنا ورکوي، وایې ته تیزی لکه د هوسۍ. نو دا دوه پاتې دي. دا هیله کوم تاسو کومنټ وکړئ. نو کومنټ دا کورنۍ دنده ده، هیله کوم چې یوټیوب کې کومنټ کورنۍ دنده کومنټ کوئ. یوټیوب چینل خو تاسو ته معلوم دی، عربیک پښتو اکیډمي. دویم اقرأ الولم انتما شجاعان کالاسد. انتما ته تسنیه سو دوه اشخاصو لپاره، مخاطب ته انتما تاسو دواړه، شجاع چې تسنیه شي شجاعان کیږي. انتما شجاعان تاسو دواړه وایې تکړه یې لکه د زمري، کالاسد لکه د زمري. هما سریعان کالغزال، هغوی دواړه سریعان تیز دي لکه د هوسۍ. انتما قویان کالنمر، تاسو دواړه وایې تکړه یې کالنمر لکه د پړانګ. هما بطیئان کالسلحفات، هما بطیئان هغوی وایې سست دي، سست دي کمزوره دي، کمزوره نه سست دي ډیر، کالسلحفات لکه د شمشتۍ، پښتو کې ورته شمشتۍ وایي، زیاتره دوستان کومنټ کړی، لکه سنګ پشت دلته ورته وایي، فارسي کې سنګ پشت ورته وایي، سلحفات او ورو ورو چیزي. هما بطیئان کالسلحفات، هغوی وایي سست دي لکه د سنګ پشت یا شمشتۍ. انسخو دا وایي کاپي کومه، صرف لیکل. هما شجاعان کالاسد، لاندې به لیکي هما شجاعان کالاسد، هغوی وایي تکړه دي لکه د زمري. انتما سریعان مثل الغزال، تاسو دواړه وایي تیز دي لکه د هوسۍ. دا صرف لیکل دي. اکملو اقرأ، د دې نیم زه درته وایم، نیم په تاسو دي. صحیح ده. مثالون ته غوږ ونیسئ، نور بیا تاسو کومنټ وکړئ فیسبوک کې. اکملو پوره کوم، اقرأ او لولم مستعینا بصور چې هغه د تصویرونو سره مناسب وي. صاد غزالا، دلته تصویر کې تاسو څه ګورئ؟ زمري هوسۍ ښکار کړه، نو دلته صاد چې راځي زمري ته چې وي اسد، الاسد غزالا، صاد الاسد غزالا، و زمري هوسۍ ښکار کړه. اوس دویم ته راځي، دلته تصویرونو کې چې ګورئ دا کوږ ده، پښتو کې بعضې کوږ ورته وایي، او دا خرس ده. دې ته چې وایي ضبع و دب، ضبع و ضبع به وایو، ضبع و دب حیوانان مفترسان. کوږ او خرس دا وایي دوه وحشي زناور دي. هذان ذئب، ذئبان، ذئب مفرد، تثنیه دلته غواړي. هذان ذئبان وهاتان ظرافتان، ظرافتان. دلته چې راځي، او دلته نسر، نسر باز، او دلته چې وایي وصقر، صقر شاهین. طائران دا الوتونکي دي. څلور ما ویلي،
او دا درې تاسو وې تقریبا 15 ما ویلي دا درې تاسو هیله کوم کورنۍ دنده ده دا تاسو کومنټ وکړئ. ښه دغه وایو نور بس. الدرس الثالث دریم درس اقرأ الجملة ثم اكتب مبتدئا بالضمير. جمله ولولم ثم اكتب او وروسته لیکم مبتدئا بالضمير چې په ضمیر سره شروع شوی ابتدای شوی وي. انت تزور حديقة الحيوان وتشاهد الحيوانات. ته زیارت کوي یعنی زی حدیقة الجوبان ته او حیوانات زناور ګوري. انت تشیر دی انت یو شعر دی انت تزور حديقة الحيوان وتشاهد الحيوانات. انتما تثنية تشير دي انتما صرف دغه فرق راضي تزوران انتما تزوران حديقة الحيوان وتشاهد الحيوانات وتشاهدان الحيوانات. تشاهدان ذكا تثنية ده دي تم فكري تزور او تشاهد دا تثنية كيجي. هو مفرد ده هغا يو هو تزور دا يزور کیږي ځکه من ګرامر کې براسي چې هغه تسر راځي هغه حروف اتاین ورته وي الف نون یا تا یا انیت ورته وي یا اتاین ورته وي هغه کې بیا تاسو خو پوهیږئ. هو يزور کیږي هو يزور. هي مؤنثه ده هي تزور کیږي. حديقة الحيوان وتشاهد الحيوانات. هما چې راځي هما يزوران حديقة الحيوانات وتشاهدان الحيوانات. دغسی هما مؤنث ته هم امدا راځي. نو زمونږ درس امدی چې پوری بسو که څه پوښتنه وي بس دی که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ او هیله کوم چې درسونه شیر او فیسبوک کې خاص ګډون وکړئ او یوټیوب کې هیله کوم چې کومنټ کورنۍ دنده کومنټوي او موږ سره د خیریه بنسټ کې خپلم ګډون وکړئ او خپل خپلوان کا سوګ لري خارج کې نو هغه نه هم تاسو مرسته کولای شئ تر څو دلته عربي ژبه د ثواب په خاطر موږ د مخ کې بوزو. ځکه چې موږ تاسو خدمت ونه کړو کافران خدمت کافرانو خپل ژبه کې عربي ته خدمت کړای دی ځکه چې خپل ته ګټه واخلي او موږ پښتو کې دومره خدمت نه ده شوی. نو تاسو دعاګانو په هیله چې موږ ته الله دې نور ماته توفیق راکړي چې د نورم خدمت وکم. نو که څه پوښتنه وي بیا هم کومنټ کولای شئ. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.